سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسو به ټوله ته روغ او جوړ. زه یم سردار ولی اریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمد زه یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې داسې خوندور اپلیکیشن ته کوم چې هغه اپلیکیشن په مدد موږ کولی شو خپل ډېر خوندور ارنینګ یا هم انکم ترلاسه کړو. البته ملګرو دا کوم اپلیکیشن درته ښیم، په دې کې موږ کولی شو پیسې ترلاسه کړو آنلاین ډول. دومره پیسې موږ ته نه راکوي چې موږ په میلیونر شو یا کورونه بنګلې پې جوړ کړو. یوازې دومره کریډیټ موږ ته راکوي چې د خپل د انټرنیټ خرچه ورباندې وباسو. نو دې اپلیکیشن څخه خامخا تاسې کار واخلئ. چې درته مکمل طریقه درته ښیم، په دې کې سپین ترلاسه کول، همدارنګه ریډیم کوډ وهل او نور کومې طریقې چې موږ څنګه کولی شو دا کوین جمع کړو، هغه کوین بېرته په ډالرو باندې چینج کړو. څنګه کولی شو دغه اپلیکیشن څخه پیسې پایپال ته ولېږو یا هم خپل سیم کارت ته یې ټرانسفر کړو. نو ډېر اسانه خوندور اپلیکیشن ده. دا اپلیکیشن خامخا په خپل موبایلونو کې انسټال کړئ. ملګرو دا اپلیکیشن له پلی سټور مره ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ لینک زه د یوټیوب ډسکرپشن کې درکوم. که چېرې تاسې له هغه لینک څخه دا اپلیکیشن نه ډاونلوډ کړئ نو $1 به تاسو ته جمع سي او یو څه اندازه پیسې به ماته جمع سي. او بل هم ریډیم کوډ هم ډسکرپشن کې درکوم، هغه کوډ هم تاسې پکې ووایئ نو هغې کې به هم یو څه پیسې ماته جمع سي، یو څه اندازه پیسې به تاسو ته هم جمع سي. که پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ ملګرو بیا تاسو ته هېڅ پیسې نه درکوي، هغه $1 له لاسه ورکوئ. نو کوشش وکړئ چې دا کوم لینک چې ما د یوټیوب ډسکرپشن کې درته اچولی له هغه لینک نه دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. نور خبر نه اوږدوو، نور به ویډیو په منځ کې خبرې مخکې دې زه ویډیو شروع کوم. تاسو په خورا درنه یو هیله کوم که تر اوسه پورې هم ټیکنیکل احمد زه یوټیوب چینل تاسو نه یې سبسکرایب کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې د بیل آیکن وهئ. که ویډیو مو خوښه سوې ویډیو لایک کړئ او مخکې له خپلو ملګرو سره ویډیو شیر کړئ. اوس زه د ویډیو طرف ویډیو شروع کوم، نو له موږ سره اوسېږئ. ښه نو ملګرو دغه اپلیکیشن ده. د اپلیکیشن لینک به ما تاسو ته د یوټیوب ډسکرپشن کې اچولی. نو دې نوم ده کلیپ کلاپس. بخښنه سره زه به تاسو د دې اپلیکیشن لوګو درښیم. دغه اپلیکیشن ده کلیپ کلاپس. صحیح ده ملګرو، دا اپلیکیشن باید تاسو را ډاونلوډ کړئ. لینک یې د یوټیوب ډسکرپشن کې زه تاسو ته درکوم. نو کله مو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو ملګرو دلته موږ څنګه دی کې کار کول شو. کله لیکلي ریوارډ ملګرو د کله تاسې ریوارډ ته راسئ ورته وګورئ ما ته څنګه کړو. دا د ملګرو چیک ان د ګوره $1.5 ده. صحیح ده د چیک ان باندې هم تاسې ملګرو دا پاس وګورئ او نوموړی سره صحیح ده $1.88 زما دي. اوس دا چیک ان باندې کلیک کوم. اوس تاسې هغه ځای ته پام وکړئ ملګرو. ورته ګورئ ملګرو $2.28 زموږ سول، یعنې څومره پیسې زموږ ته رازیاتې شوې. همدارنګه ملګرو ته لیکلي سپین و، کله چې په دې سپین باندې کلیک وکړو موږ ته یې 4 سپین راکړي دي. نو دا سپین کو خپل چانس ازمایو چې موږ ته څه شي پکې وځي. نو لږ انتظار کوو ملګرو، زموږ انټرنیټ یو څه کمزوری ده، سپین موږ ته راخلاص شي چې موږ ته په دې سپین برخه کې څه شی دی. دلته لیکلي لک سپین و، په دې لک سپین باندې یو کلیک اخلو. نو کله مو څه واخیستل دلته لیکلي سپین و 4 سپین ځلې چیک کوو چې څه شي به موږ ته پکې وځي. نو دا نو بخت او طالع ده ملګرو، دا د 100 کوین نه موږ ته جمع شول. بیا یې چیک کوم. 100 کوین نور موږ ته جمع شول. څلورم درېم وار یې چیک کوو. دا وار 50 کوین و. بیا یې چیک کوو. بیا هم 50 کوین و. دا د کوین جمع کېدو سپین کولو طریقه وه ملګرو. نو ورسره راځو نورې طریقې تاسو ته ښیم. تر ټولو مهمه طریقه یې دې کې چې ده ملګرو، دې کې درته لیکلي ملګرو تاسو وګورئ ریډیم کوډ لیکلی څه ده ریډیم کوډ. نو لومړی به تاسو راسئ خپل ریډیم کوډ کتلو لپاره به خپل پروفایل ته راسئ. پروفایل سره دا ستاسو ریډیم کوډ د کلیپ کوډ چې لیکلی ملګرو. دا کوډ چې تاسو ته ډسکرپشن کې هم اچوم. نو دا کوډ به تاسو ملګرو راواخلئ. دا کوم کوډ چې ما ډسکرپشن کې اچولی ده ملګرو، دا کوډ به تاسو راواخلئ، په دغه ځای کې به یې ووهئ. دا ریوارډ ته راسئ نو هلته لیکل ریډیم، نو په دې ریډیم باندې کلیک وکړئ او د هغه کوډ ملګرو تاسو دغه ځای کې ووهئ. که چیرې ملګرو هغه کوم کوډ چې ما تاسو ډسکرپشن کې درکړی او د موبایل په سکرین یې تاسو ګورئ، که چیرې دا کوډ تاسو په دغه ځای کې ووایئ نو تاسو ته به $1 جمع سي. نو تاسو ګټه نور ماته نه رسېږي، یوازې به ماته هم $0.5 جمع سي او تاسو ته به $1 جمع سي. نو هغه کوډ خامخا په دغه ځای کې ووهئ. صحیح ده. کله مو چې ووهئ دلته لیکلي ریډیم ریوارډ باندې کلیک وکړئ او تاسو ته به پوره $1 جمع سي. نو خامخا ملګرو کوم کوډ چې تاسو ته موبایل په سکرین ښکاري هغه کوډ دلته پکې ووهئ.
ښه نو ملګرو ډېر بښنه غواړم زما د موبایل سټوریج ډک و هغه مې لږ تس کړ نو همدې خاطر ویډیو ریکارډینګ کټ شو. نو کله چې ملګرو د ویډیو برخه ته راسئ تاسو د ویډیوګانو ګورئ که هر کوم ویډیو ستاسو ګیمینګ ویډیوګانې مو زړه وي فني مو زړه وي ټکنالوژي په اړه کې ویډیوګانې ګورئ په دې ویډیوګانو کتلو هم تاسو ته څنګه کېږي کوین جمع کېږي. دلته تاسو کولی شئ ملګرو گیم هم وکړئ. کله چې د گیم باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته مختلف شانته گیمونه راوړي. د هر گیم کول باندې تاسو ته ملګرو مختلف شانته څنګه کوي کوینونه جمع کوي هم گیم به کوئ خو چې گیمونه کوئ پبجي کوئ نو هغه ته راشئ ملګرو دلته راشئ دلته گیم وکړئ تاسو ته به هم څنګه شي کوین هم جمع شي ملګرو تاسو ته به ډېر ښه ارنینګ ترلاسه کوي. نو تاسو دا گیمونه کوئ ملګرو د گیمونو بدل کې به تاسو څنګه کوي کوین جمع کړي هغه کوین بیا په ډالرو باندې بدلولی شي. اوس به ته هم ښیم چې دا کوین موږ څنګه په ډالرو باندې بدلولی شو. نو دا گیمونه دي ملګرو دا گیمونه انلاین گیمونه دا گیمونه تاسو کوئ په دې بدل کې به تاسو څنګه کېږي ډالر درکول کېږي. نو بل مهم هغه شته ملګرو تاسو راسئ نوټیفیکیشن برخه ته کله چې تاسو راغله دغه ځای کې زیاتره وخت تاسو ته څنګه کېږي ډیلی چیکینګ درکوي نو هغه چیک کوئ خامخا شاید پیسې درکړي هم کوین تاسو ته جمع کړي. نو اوس څنګه کورس مونږ تاسو ته وګورئ ما 1,10,000 څنګه د کوین جمع کړي دا کوین څنګه په ډالر باندې تبدیلولی شو. نو کله چې تاسو ملګرو په همدغه خپله کوین باندې کلیک وکړئ نو کله چې کلیک وکړو نو دلته داسې تاسو صفحه راوړي د 1,10,000 چې ملګرو دلته لیکلي که نه تقریبا یعنې مونږ د 1,10,000 څنګه کې 1.6 ډالر کېږي او 106 افغانۍ ترنه جوړېږي. مونږ غواړو دا اوس په ډالرو باندې بدل کړو نو لیکلي ایکسچینج کاش ایکسچینج نو دې باندې داسې کلیک وکړئ نو دا به څنګه کوي ایکسچینج باندې دلته کلیک وکړئ نو دا به څنګه سي ډن کوي. صحیح ده ملګرو اوس تاسو وګورئ زمونږ ورته وګورئ 128 کوینه مونږ ته پاتې شول او څنګه شو ملګرو زمونږ خپل ډالر وګورو څو ډالر مونږ ته جمع شول نو 3.4 ډالره زمونږ ټول شول. نو په همدې طریقه مونږ کولی شو ملګرو د کلیپ کلاپس کې پیسې وګټو او ښه کریډیټ کارت ترلاسه کړو. نو هیله چې ویډیو مو خوښه شوي او شی مو ته زده کړي اوس څنګه کولی دې څخه پیسې ولګو دا انشاءالله ملګرو که سیم کارت ته پیسې که تاسو لیږل غواړئ نو تاسو باید څنګه کې $10 پوره کوئ او که پایپال ته لیږلی نو تاسو دا $3 څه کوئ هلته 1 سنټ هم ملګرو تاسو کولی شئ پایپال ته ورځنې ولېږئ. نو ورته وګورئ ملګرو په پایپال کې تقریبا 0.10 سنټ هم لیږلی شئ او کله که سیم کارت ته لیږل غواړئ نو تاسو باید $10 پوره کوئ. نو هر کله چې ما $10 پوره کړو نو تاسو د سیم کارت ته لیږلو طریقه درته وښیم. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوي او شی مو ته زده کړي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندور معلوماتي ویډیو تاسو ته مده کومه په لویه بخښونکي خدای مو سپارم هر چېرته چې یاست ښه او آباد اوسېږئ.